په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس په کټ مې خلکو وویشتل غمي د مرګ نه پس بلبل یې د پنجرې نه پاڼې پاڼې را بهر کړو زه اوس دې مبارک شه ازادي د مرګ نه پس ما خپله د خپل لاسه په روټۍ کې زهر ورکړل زهر ورکړل چې بیا مې قتلوي خلک بچي د مرګ نه پس. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری دا درد ما تاسو خبرونه ګورئ. مایار خبرونه کې را سره نن ډیر تکړه شاعر په قام او په ولس باندې مین یقینا چې ډیر مستند شخصیت ته ډیر لوړه نامه لري په ادب کې ډیر ښاغلی ډاکټر نصیب را سره ناست دی د غوینه یو څو مختصر پوښتنې کوو او د نګهب شیرونه تاسو ته اډالې کوو. د ټولو نه اول خو په خپل پروګرام معیار کې ډیر خرکلی او مینه ومنئ. ستاسو د داود درس صاحب او ستاسو د چینل یو جهان مننه کومه چې مالم دا مقرره کړه چې خپل احساسات او جذبات اوریدونکو سره شریک کوم او مینوالو سره. ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه، ډیر مشکور یم. ډیر مننه ډاکټر صاحب، ستاسو نامه د چا نه هم پټه نه ده، خو داسې کسان به مو ویني چې هغوی به تاسو په لومړي ځل تاسو سره مخاطب کېږي، هغوی سره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړئ. زما نوم نگاه حسین دی او په ادبي دنیا کې مې په ډاکټر نگاه حسین نگاه باندې خلک پیژني. اوسه پورې د پښتو اکیډمۍ نه مې په 2012 کې په پښتو کې پی ایچ ډي کړې ده. د پی ایچ ډي د مقالې عنوان مې و د پېښور مومند او پښتو ادب. د هغې تفصیل کې نه ځو، ډېر وخت واخلي. هغې نه پس بیا ړومبی کتاب زما و کلندر د بډابیرې تحقیق او تنقید. دویم کتاب ورپسې و مجبور سوراني د خپلپن په آینه کې عام تحقیق او تنقید و. دریم کتاب چې کوم دی هغه دی د پښتو ژبې د ناول بابا د ناولونو تحقیقي او تنقیدي جاج چې د پرویز شیخ صاحب د ناولونو تحقیقي او تنقیدي جاج دی او دا په یو داوا لیکلی شوی دی او هغې کې دعوه دا ده چې دا پرویز شیخ له موږ د پښتو ژبې د ناول بابا ورکړی دی. دې نه پس د لاس لیک کې ما سره ډېر لیکونه پراته دي او هغه تقریبا موږ په هغه کتاب په شاپاڼه باندې د هغې نومونه م ورکړي دي او ما سره بالکل تیار دي. یا تقریبا 15 دي که 14 کتابونه جوړیږي او هغه په مختلفو موضوعګانو باندې دي او زیات تر تحقیقي او تنقیدي لیکونه دي. موجوده وخت کې په پښتو اس پوسټ باندې کار کوم او په کینټو کې چې کوم دی خپل خدمات تر سره کوم. ډیره ښه ده جی. مختصر یو دوه پوښتنې کوم جی، چونکې تاسو خو ماشاءالله په پښتو کې پی ایچ ډي کړې ده. دا راته ووایي چې کوم کلاسیکي دور تیر شوی دی او کوم اوس دور دی د حمزه بابا د حمید بابا دی حمزه بابا دی، هغې او دې دور کې څه جدت تاسو ته محسوسیږي؟ آیا هغه دور خو که دا دور ښه دی د شاعرانو لپاره؟ دا خو داسې سوال دی چې د دې به زه داسې جواب وکړم چې تاسو به په عام معاشره کې د عوامو نه اورئ چې اولډ از ګولډ. کوم کلاسیک چې وي که نه زمونږ که د هرې ژبې کلاسیک وي نو دا خبره تاسو ذهن کې کېنوئ چې کلاسیک ویلی شي اعلی ته، خو د دې تعلق چونکې د زوړ دور سره راځي او هر څیز د خپل دور جدید وي. یعنی خوشحال رحمان عبدالحمید مومند دا د خپل دور جدید وو. اوس په دې باندې زمانې تیرې شوې نو دا د کلاسیک په زمره کې راله، هغه موږ ورته اوس زوړ ادب هم وایو. خو دا خبره دی هم واضحه وي چې هر څیز چې د خپل دور جدید وي نو هر څیز د کلاسیک رتبې ته نه رسي. د هغې صفني او تکنیکي جزئیات دي چې اچا خپل کړي وي او هغې له عوام او د هغه وخت ولس نوم ورکي او هغه روچت شي او در پیړو پورې را روان وي، نو هغې ته چې کوم دی د کلاسیک درجه اصله ده. ما په تنقیدي اجلاس کې هم دا خبره وکړه چې رحمان بابا ته چې کوم مقام ملو دی نو دا دته د سبک او د اسلوب په بنیاد ملو دی، چونکې دا ټکنیکل او فني او تکنیکي خبره ده. د عوامو خپل رایه لکه هغې دا وایي چې د الله او د رسول سره مینه وه په هغې شکو، نو دا د عوامو خبرې دي. مونږ ټکنیکل خبره دا کوو چې د رحمان بابا دا سبک چې کوم دی، دا سادګي چې کوم ده، د شعر د روړلو انداز چې کوم دی، په دې باندې چې کوم دی رحمان بابا نوم ګټلی دی او په پښتو ژبه کې چې کوم دی د ټولو نه مقبول ترین شاعر دی. ډیره مننه جی.
ادب ته زیاتره نن سبا د مسخري دا یا داسې فیسبوکي شاعران راځي دغه ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا خو داسې ده چې د ادب څنګه چې تاسو د کلاسیک خبرو کا نو دې سره مونږ سره چې کوم دی ولسي او عوامي ادب دی. نو ولسي او عوامي ادب هغه خلک تخلیق کوي چې هغه ناخوانده وي، بالکل د هغې مطالعه نه وي. نو زمونږ ماهرین ادب دا خبره کوي چې د ولسي شاعر یا د عوامي شاعر د شعرونو وزن ته به هم نه ګورئ، ځکه چې هغې سره پویه نه وي. خو چونکې دا یو قدرتي صلاحیت دی چې الله پاک په چا کې ایښی وي نو د دې دا کلامونه قدرتي وزن کې راځي. بالکل خو چونکې د مطالعې کمې وي نو بعضې وخت کې داسې خیال راوړي، داسې مضمون راوړي چې هغه د معاشرې د وړاندې بوتلو په ځای معاشره رستو بوځي. نو مونږ هم چې کوم دی د دغه شي زغندنه کوو. اکثر به مخکې د دې ټیپ ریکارډر په کیسټو کې داسې شاعري کېده چې هغې ته به مونږ د کیسټو شاعران ویله. نو باید د دې مونږ دغه کوو چې که ولسي شاعرین ده که عوامي شاعرین ده چې په هغې کې مضمون او خیال داسې راونړی شي چې هغه د معاشرې د وړاندې بوتلو په ځای معاشره مونږ له رستو بوځي او زمونږ نوي نسل ته چې کوم دی هغې نه نقصان رسي. او بل زمونږ دین اسلام هم چې کوم دی د دې اجازت نه ورکوي. او په حدیثو کې به هم تاسو دا اورېدلي وي د مختلفو علماو نه چې د هغې مفهوم داسې دی چې بعضې شاعران داسې دي چې آب په هغه جین کې د ژبو نه ځوړند دی. شاعري په کار ده، د مقصد شاعري په کار ده، داسې شاعري په کار ده چې مونږ له نوی نسل زمونږ معاشره مخ په وړاندې بوځي. دا نه چې مونږ له د نوي نسل او د زلمي کل چې کوم دی عادتونه خراب کړي، د هغې خیالونه خراب کړي، د هغې ذهن خراب کړي. نو مونږ له چې کوم دی د خپل کلاسیک تقلید په کار دی. او که څوک وایي چې زمونږ تخیل پرواز غواړي، بغاوت غواړي، نو د هغه هم په رومانټیسزم کې یا په رومانیت کې د هغې خپله لار شته. څنګه چې حمید بابا وایي چې یو خسڼی بر د مینې په سودا کې، یو خسڼی بر د مینې په سودا کې، اړ په دین او په ایمان نه یم هرګز. نو دې نه دې څوک غلط مطلب نه اخلي چې یعنې حمید بابا چې کوم دی دا خبره په خپل ځای صحیح نه. دا د رومانیت یو جز دی چې د تخیل پرواز او بغاوت کله کېږي دا دې دپاره کېږي چې په شعر کې وزن پیدا شي، په شعر کې درنوالی پیدا شي او د شعر په معنو کې وسعت پیدا شي. ډېره مننه چې ډېر ښکلی ډېر تفصیلي جواب مو راکړو. ډاکټر صاحب ما سره ډېرې پوښتنې دي چې زه غواړم چونکې مختصر خپرونه د خپل شعرونه راته شریک کړئ چې پروګرام ته دوام ورکړو. شعرونه چونکې چې ما کله نه پی ایچ ډي وکړو نو د ادبي ملګرو ما ته وویل چې ته شاعري مه کوه، ته نثر طرف ته توجه ورکړه ځکه چې پښتو ژبې ته د نثر ضرورت دی. نو ما سره خپله زړه شاعري ډېره پرته ده خو هغې ته اوس ګورم هم نه چې هره وجه د زما هغه لګو دی ختم کړو دې ملګرو چې ته به شاعري نه کې. نو خپل زوړ کلام به سره شریک کما د سلطان محمود قلندر په طرحه باندې یو کلام مونږ لیکلی و. داسې و چې په پښتو سیمه میدان او غر لرم، په پښتو سیمه میدان او غر لرم، زه د ننګ او غیرت ډک خیبر لرم. او د پښتنو دا شعر ما ته چونکې ورسره دغه نیمه راته یادېږي نه. او د پښتو چمن به څنګه څوک تالا کړي، د پښتو چمن به څنګه څوک تالا کړي، زه یې تل په خپلو وینو تر لرم. او زه په ډکه خوله خندا کولی نشم، زه په ډکه خوله خندا کولی نشم، د زړه سر په محبت پر هر لرم. او ما غریب نگاه پښتو له ډېر جړلي، ما غریب نگاه پښتو له ډېر جړلي، ځکه سترګو کې نن کم نظر لرم. ډېر ښکلی جي. نور که درته څه یادېږي؟ بل یو څو شعرونه به سره شریک کما. وایي باڼه دې داسې له ځیګر نه وځي، باڼه دې داسې له ځیګر نه وځي لکه چې تیغ د ځمکې سر نه وځي. او د هغه زړونو لږ تپوس پکار دی، د هغه زړونو لږ تپوس پکار دی چې سور کپن کې پېښور نه وځي. او تاجک ازبک هم افغانان یادېږي، تاجک ازبک هم افغانان یادېږي، بلتون پکار دی لروبر نه وځي. او دا افغانیان که پښتانه شو چرې، دا افغانیان که پښتانه شو چرې، ډېر په عزت به محکر نه وځي. او چې خوښوي لار د غماز غریبه، د دې وضاحت کوم مخکې دا تخلص به ما غریب استعمالولو خو چې چونکې شاعري اوس نه کوم نو دا غریب تخلص زما په نثر کې نشته. چې خوښوي لار د غماز غریبه، ډېر تنده غریبه کوثر نه وځي. ډېر ښکلی ډاکټر صاحب
ډیره مننه. په اخره کې کسلن میسج پیغام کتونکو ته ورکوي؟ بس پیغام دا دی چې څوک هم د پښتو ژبې او ادب سره تعلق ساتي هغې ته پکار دی چې دې کې محنت وکړي، ځکه چې دا پښتو ژبه چې کوم دا ډاکټر شیرزمان تیزی دې ته نره ژبه ویلې ده چې دا یو نره ژبه ده او نره ژبه ورته په دې بنیاد ویلې ده چې د دنیا په مخ څومره ژبې دي کامونه ترې وړاندې او ژبې ورپسې دي، خو پښتو یو داسې واحد ژبه ده چې دا وړاندې روان ده او کام ورپسې دی. نو چونکې دې ژبې له مونږ کار نه دی کړی او دې کې ډېره کمی ده، نو مونږ له پکار دي چې زلمې کل دې باندې چې کوم دی خبردار کو چې 1% پښتانه چې کوم دی مونږ یو تجزیه کړې ده 1% پښتانه پښتو ژبې له لیکل نه کوي او چې کم مستند لیکوال دي د ګوتو په شمار دي. نو راپاسې که څوک انجینیر جوړېدل غواړي د انجینیر جوړ شي، که څوک ډاکټر جوړېدل غواړي د ښه ډاکټر جوړ شي، داسې ډاکټر دی جوړ شي چې په برطانیا په امریکا او په فرانس کې داسې ډاکټر نه وي. چې څوک انګلیش زده کول غواړي داسې انګلیش دې زده کړي چې انګریزان هم هغه رنګ انګلیش نشي ویلی. خو دا خبره چې کوم دی د اوم یادو ساتي چې خپله مورنۍ ژبه دې نه هېروي، ځکه که نورې ژبې زده کول لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی ډیره مننه ډاکټر صاحب د وخت د راکولو. یقینا تاسو نه مو ډیره زده کړه وکړه، دغه یو څو لمحې تاسو سره نه هېرېدونکې لمحې وي. ډیره مهرباني د اوس صاحب، زه ستاسو او ستاسو د پوره چینل چې څومره ټیم دی د ټولو مشکور یم چې تاسو دلته زمونږ ځای ته راغلی او زمونږ احساسات او زمونږ جذبات هم چې کوم دی ټولو پښتنو ته چې کوم دی ورسوله. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. ډیره مننه. ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو سره ډیر محترم ډاکټر نگاه صاحب واورېد، د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل او په تیره ډیر ګټورې خبرې مو زده کړې. انشاءالله ډیر زر به د یو نوي ملګري سره په خپرونه کې حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه درد او ما سره ناست ډاکټر صاحب له اجازت په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله